ملګرو لیګ کرکټ اوس تقریبا د دنیا په هر ملک هر هیواد کې کیږي. په دې لیګونو کې د دنیا مشهور لوبغاړي شرکت کوي. د کرکټ مینوال خپل خوښي لیګ په ډیر شوق سره ګوري. په دې ویډیو کې موږ د دنیا نه مشهور لیګونو په حواله سره خبره کوو چې لوبغاړو ته په ډیر زیات روپۍ ملاويږي. په اوس وخت کې د دنیا کم یو لیګ په نمبر 1 باندې چې ډیر ټیلنټډ او تکړه لوبغاړي پیدا کړي دي. نمبر 9 ILT20 لیګ. دوستانو ILT20 لیګ د دوبۍ یو مشهور لیګ دی چې د دوبۍ د ILT20 لیګ هم په دې کال 2023 کې شروع شوی دی چې د دوبۍ د لیګ په ډیر لږ وخت کې ډیر مشهورتیا حاصل کړې ده. دا لیګ د جنوري په میاشت کې شروع کیږي او د دې لیګ تر اوسه پورې صرف یو سیزن شوی دی. ملګرو دوبۍ په لیګ کې ټوټل 6 ټیمونه وي چې دوبۍ د لیګ ټوټل خرچه 4.50 लाख डॉलर ده. د دوبۍ د ILT20 لیګ په اوس وخت کې د دنیا یو مشهور لیګ دی چې لوبغاړي په ډیر ګران قیمت سره اخلي او خلک یې ډیر زیات خوښوي. نمبر 8 SAT20 لیګ. ملګرو SAT20 لیګ د ساوث افریقا یو مشهور لیګ دی. د ساوث افریقا د لیګ هم په دې کال کې شروع شوی دی چې لا تر اوسه پورې یو سیزن شوی دی. پر SA لیګ په اولنی سیزن کې د راشد خان په شانتي سوپر سټار لوبغاړو شرکت کړي وو. په دې لیګ کې د دنیا مشهور لوبغاړي شرکت کوي چې دا لیګ به هم پر روان وخت کې د دنیا یو مشهور او کامیاب لیګ وي. نمبر 1 T10 لیګ. ملګرو دا T10 لیګ دا هم د دوبۍ یو لیګ دی چې پرې کې صرف د 10 اورونو لوبه کیږي. په T10 لیګ کې ټوټل 8 ټیمونه دي. په T10 لیګ کې صرف د 10 اورونو میچونو فدی کې بیټسمنان ډیر طوفاني او تیز بیټینګ کوي. د دې لیګ ټوټل خرچه 2.50 लाख امریکي ډالر ده. T10 لیګ په اوس وخت کې د دنیا وم مشهور لیګ دی. نمبر 8 LPL یعنی سریلنکا پریمیر لیګ. LPL د سریلنکا یو مشهور لیګ دی چې فلکاو خلک یې ګوري. د LPL لیګ آغاز شروع په کال 2000 کې شوی و. لنکا پریمیر لیګ صرف اوس د سریلنکا نه بلکې د ټولې دنیا یو مشهور لیګ دی. د سریلنکا پر LPL لیګ کې ټوټل 15 ټیمونه وي. د LPL خرچه تقریبا 1.50 امریکي ډالر ده. نمبر 5 BPL T20 لیګ. ملګرو BPL د بنگلاديش نه بلکې د ټولې دنیا یو مشهور لیګ دی چې په ټاپ 5 مشهور لیګونو کې راځي. په بنگلاديش پریمیر لیګ کې ټوټل 8 ټیمونه شامل دي چې د دې لیګ آغاز شروع په کال 2012 کې شوی و. بنگلاديش پریمیر لیګ په اوس وخت کې د دنیا 15 مشهور لیګ دی چې په دې لیګ کې د دنیا مشهور لوبغاړي لوبيږي. د دې لیګ ټوټل خرچه 1 میلیون ډالر ده. نمبر 4 CPL. ملګرو CPL د ویسټ انډیز یو مشهور لیګ دی. د ویسټ انډیز پر CPL لیګ کې د دنیا مشهور سوپر سټار لوبغاړي شرکت کوي. د ویسټ انډیز د CPL لیګ هم خلک ډیر زیات خوښوي چې په اوس وخت کې د ویسټ انډیز د CPL لیګ د دنیا 4 نمبر مشهور لیګ دی. د ویسټ انډیز د لیګ ټوټل خرچه 1.5 میلیون ډالر ده. نمبر 3 BBL مطلب بیگ بیش لیګ. BBL د استرالیا یو مشهور او ګران لیګ دی چې لوبغاړي په ډیر زیات قیمت سره اخلي. په BBL لیګ کې د دنیا مشهور لوبغاړي شرکت کوي چې دا BBL لیګ وس د دنیا یو مشهور لیګ دی چې د دې لیګ آغاز شروع په کال 2011 کې شوی و. په BBL لیګ کې ټوټل 8 ټیمونه شرکت کوي چې د دې لیګ ټوټل خرچه 60 میلیون امریکي ډالر ده. BBL هم د دنیا یو ګران لیګ دی چې په کلاریانو باندې ډیر زیاته خرچه کوي. BBL په اوس وخت کې د دنیا دریم مشهور لیګ دی. نمبر 2 PSL. ملګرو پاکستان سوپر لیګ PSL په اوس وخت کې د دنیا یو بهترین او مشهور لیګ دی. د PSL شروع کېدو ته ډیر د کرکټ مینوال په ډیر بے صبرۍ سره انتظار کوي. پاکستان سوپر لیګ PSL د ټولې دنیا یو دویم نمبر داسې لیګ دی چې په ټوله دنیا کې ډیر زیات کتل کیږي. PSL په اوس وخت کې د دنیا دویم نمبر مشهور لیګ دی. پاکستان سوپر لیګ PSL داسې ټیلنټډ لوبغاړي پیدا کړي دي چې اوس د کرکټ په دنیا کې راج کوي. په پاکستان سوپر لیګ PSL کې پېښور زلمی، لاهور قلندر، کراچي کنگز، اسلام آباد یونایټډ، کویټا ګلیډیټرز او ملتان سلطان دا 6 ټیمونه شرکت کوي. پاکستان سوپر لیګ PSL د دنیا یو داسې لیګ دی چې ټول نه زیات ټیلنټډ او تکړه لوبغاړي پیدا کړي دي. د دنیا مشهور لوبغاړي غواړي چې په PSL کې لوبه وکړي. د پاکستان سوپر لیګ PSL شروع آغاز په کال 2014 کې شوی و. د پاکستان سوپر لیګ PSL ټوټل خرچه 12 میلیون ډالر ده. نمبر 1 IPL. ملګرو انډین پریمیر لیګ IPL په اوس وخت کې د دنیا یو مالدار او مشهور لیګ دی. IPL د دنیا یو داسې لیګ دی چې په ټوله دنیا کې ټول نه زیات کتل کیږي. په IPL کې ټوټل 10 ټیمونه حصہ اخلي. د IPL ټوټل خرچه 15 میلیون ډالر ده. د پیسې په لحاظ سره په اوس وخت کې IPL د ټولې دنیا نمبر 1 لیګ دی. یو طرف ته PSL چې لوبغاړو ته ډېرې کمې روپۍ ورکوي خو د ټیلنټ په لحاظ سره پاکستان سوپر لیګ PSL د IPL په شانتي غټ لیګونه شاته پرېښودي دي ځکه چې پاکستان سوپر لیګ PSL هر کال ډېر تکړه او ټیلنټډ لوبغاړي پیدا کوي. د پیسې او ویورشپ په لحاظ سره IPL د دنیا نمبر 1 لیګ دی او د ټیلنټ په لحاظ سره پاکستان سوپر لیګ PSL د ټولې دنیا نمبر 1 لیګ دی چې ډېر تکړه لوبغاړي پیدا کوي. نو موږ خو د PSL او IPL ترمنځ د غلان شانتي کمپیریزن وکړو. سره تاسو په کمنټ سیکشن کې ضرور وایئ چې IPL د دنیا نمبر 1 لیګ دی که PSL د دنیا نمبر 1 لیګ دی. د دنیا په دې نه مشهور لیګونو کې تاسو د خوښي او فیورټ لیګ کوم یو دی په کمنټ کې ضروری ووایئ.